څښتن تعالی په سپېڅلې نامه سلامونه وخت مو په خیر. د اوروج څېړنیزې او خپرندوی ادارې لخوا د ایمال خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن یک شنبه د 1403 کال د وریه حمل میاشتې 12مه چې د 2024 زېږدیز کال د مارچ له 11 نیټې سره سمون خوري. زه صادق فروتن یم. ستاسو پام راوړم خبرونو ته. اسلامي امارات دا خبره تاییدوي چې په کندهار او نیمروز ولایتونو کې بې پیلوټه الوتکې ګزمې کوي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا لخوا د هیواد د هوایي حریم پر نقص له نیوکې سره وایي چې په ځلونو یې پر دغې مسلې اعتراض کړی او له دغه هیواده یې غوښتي چې دغه مسئله جدي وګڼي. ښاغلی مجاهد د خپلو څرګندونو په یوې برخه کې د دې پرته چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي افغانستان ته ځینې نږدې هیوادونه باید اجازه ورنه کړي چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې د هغوی د فضا له کارونې سره د هیواد هوایي حریم نقض کړي. د دې مخکې ځینو سرچینیو ویلي وه چې په تیرو ورځو کې په کندهار او نیمروز ولایتونو کې بې پیلوټې الوتکې لیدلې چې د هیواد پر فضا یې ګزمې کولې. کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو لیږد پروژې سروې بشپړه سوه. د دغه ولایت مقام څخه په خپره سوې خبرپاڼه کې راغلي د پنجشیر والي د اوبو او انرژي وزارت او د ترکي SKM شرکت مسؤلینو سره لیدلي او ویلي دي چې د یادې پروژې په پلي کولو کې هر ډول همکاریو ته چمتو دي. د خبرپاڼې له مخې یاده پروژه چې عملي چارې یې نږدې راتلونکي کې پیلیږي د پنجشیر له سینده به کابل ته 2 متره مکعب اوبه لیږدوي چې څه باندې 2 میلیونه کابل میشتو ته به ورسیږي. د تهران د ښاروال ویان عبدالمطهر محمد خاني ویلي چې دوی یو پلان په لاس کې لري چې له مخې به یې د تهران له ښار څخه افغان کارګر ماشومان راټول او بیرته افغانستان ته ولېږدوي. که څه هم ایراني رسنۍ د افغان ماشومانو د کارګرانو دقیقې احصایې نه دي وړاندې کړي، خو ویل کېږي چې په تهران کې د افغان کارګر ماشومانو ډیری برخې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. او په پای کې یو شمېر رسنیو د مصري سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل سوې نن یک شنبه د وري 12مه د مصر په پلازمینه قاهره کې یو ځل بیا په غزه کې د اوربند د ټینګېدو په موخه خبرې پیل شي. ورته مهال یو مهم فرانسوي ډیپلومات ویلي چې فرانسه غواړي په غزه کې د اوربند پریکړه لیک مساوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.